د تکویر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو اتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه، د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بې نوره شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د 10 میاشتو بلار بې وښې په خپل حالت پرېښودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بې له تورېدو راغونډ او سره یو ځای کړل شي او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خښې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه او کله چې عملنامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي. نو نه، زه قسم کوم پر اوښتونکو او په پټه خوځېدونکو ستورو او په شپه چې ځي او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وهي. دا په واقع کې د یو ستر رسول یعنې پرښتې وینا ده چې د ډېر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا دی. هماغلته د هغه حکم منل کیږي. هغه د ډاډ وړ دی. او ای د مکې خلکو، ستاسې ملګری لیونی نه دی. بېشکه هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی او هغه د غیب د اسرارو د علم رسولو په کار کې بخیل نه دی او دا د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده. بیا تاسې کوم پلو ته ځئ؟ دا قرآن خو د ټولو نړیوالو دپاره یو نصیحت دی له تاسې نه هر هغه چاته چې غواړي په سمه لاره لاړ شي او ستاسې په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د الله د عالمیانو د پروردګار خوښه نه وي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.